اشرف غني ولې د زلمی خلیلزاد تر سخت فشار لاندې دی؟ زلمی خلیلزاد یو ځل بیا څه کول غواړي؟ آیا اشرف غني او عبدالله به سره جوړ کړي او که نه؟ دا ټول موضوعات سره په همدغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري افغانستان سولې ته ټاکل شوی زلمی خلیلزاد اوس د طالبانو تر سولې ورهاخوا د اشرف غني او عبدالله په سوله کې زیات ښکېل شوی دی. د ارګ څخه سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد ظاهرا هڅه کوي چې غني او عبدالله سره خوشحاله کړي. ځینې ارګ میشتې د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د ارګ د یوې سرچینې خبریال .com ته وویل چې د ولسمشر غني او د ځان بلونکي ولسمشر عبدالله سره ښاغلي خلیلزاد بیا لیده کاته کړي دي. ارګ وایي چې د زلمی خلیلزاد هڅه دا ده چې عبدالله د غني په حکومت کې ورګډ کړي او تر دم ګړۍ عبدالله ته د 40% حکومت ژمنه ورکړل شوې ده. زلمی خلیلزاد هم وایي چې د واحد حکومت د جوړېدو هڅه کوي. نوموړي تېره ورځ وویل باید دوی دواړه ډاکټر صاحب عبدالله او رئیس صاحب جمهور اشرف غني ژر تر ژره توافق سره وکړي، ځکه اوس د افغانستان لوی ګټې او مسایل مطرح دي. موازي حکومت د افغانستان په زیان دی او خلک دا نه غواړي چې بیا پخوانی تاریخ تکرار شي. خلک په ویره کې دي. د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر پروسه پخوا اختلافات موجودو. ښایي دا علت به وي چې اوس هم د افغانستان حکومت یا په بله معنی ارګ د زلمی خلیلزاد د عبدالله سره د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري. عبدالله له لوري ځان بللي ولسمشري اعلانول اوس د ډیرو لپاره په ټوکه بدل شوی عمل دی او خلک وایي چې د عبدالله د دغه عمل جزا باید هغه ته ورکړل شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا ټوکې ته د عمل جامه ور اغوستل کیږي. عبدالله د ولسمشر غني حکومت نه مني او په سپیدار ماڼۍ کې ناست دی او ځان ته ولسمشر وایي. خو غني بیا پر خپل ځای تېره ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نوره د ټاکنو خبره ختمه ده او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. ولسمشر تېره ورځ یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټول شموله حکومت اړتیا ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.